أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 219. په دې آیت کریمه کې د صحابو د یو سوال جواب الله عز وجل فرمایلی دی. تفاسیر ټولو دغه یوه جزیه بالاتفاق راخیستې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه صحابه وه. په دې وجه چې دی د خپل پیغمبر څخه ډېرې پوښتنې نه دي کړي. په ټول قرآن کې یوازې 14 پوښتنې الله را نقل کړي دي چې دی د پیغمبر علیه السلام څخه سوال کړی دي. د پخوانیو امتونو د هلاکت یوه وجه دا وه چې دی به د خپلو پیغمبرانو څخه بېځایه او ډېرې پوښتنې کولې. دی به ادب د خپل پیغمبر سره کاوه، انتظار به یې د حکم کاوه. الله عز وجل خپله پر هر څه عالم و چې څه ضرورت د خلکو هغه حکم یې پر خپل زمان پر خپله موقع نازلوي. ځکه دې ډېرې پوښتنې نه دي کړي. ادب ورسره و، پوهه و، فکر و عقل ورسره و. الله تبارک وتعالی په دې آیت کریمه کې د شرابو او د خمار بیان کوي چې شراب حرام سوي دي، خمار کول حرام دي، او د دې آیت کریمه په شان نزول کې را نقل سوي دي چې حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه، معاذ بن جبل رضی الله عنه او یو څو تنه انصاري صحابه وه چې پیغمبر علیه السلام ته راغلل او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د شرابو او د خمارو په اړه باندې پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله دا دواړه شیان تاواني دي. فانهما مذهبة للعقل ومسلبة للمال. دا شراب د عقل ضایعه راولي او خمار د مال ضایعه راولي. نو ای د الله رسوله ته موږ ته د دې په اړه صحیح فتوا راکړه چې دغه دوه تاواني شیان دا جایز دي او که ناجایز دي. دغه پوښتنه چې دغه معززو صحابه وکړل، الله تبارک وتعالی د آیت کریمه نازل کړي. ونسته یسألونک عن الخمر والمیسر. دی به ستا څخه سوال وکړي د شرابو او د خمار په اړه باندې. قل ته ورته ووایه فیهما په دې دواړو کې اثم کبیر، یوه لویه ګناه ده، ومنافع للناس او ګټې دي د خلکو دپاره، واثمهما اکبر من نفعهما او ګناه د دې دواړو دا تر ګټې یې ډېره لویه ده. دا د دې جواب سو. اوس اصلا په شرابو کې یو لږ تفصیلي خبره سته. هغه تفصیلي خبره دا ده چې شراب و دې ته طبیعت ډېر میلان کوي، خوند، لذت او د نشې هغه کیفیت پکښې دی. او بله خبره دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کم خلک موجود وه، دوی ته د دې شرابو چښاک او د شرابو نشه دا د پلارو د نیکه څخه په پیړیو ورپاته وه. د دې تجارت یې کاوه، دا به یې په میلمستیاوو کې چښل، دا به یې په تحفو کې ورکول، د دې د جوړولو کارخانې به یې لرلې،
او کمالدار به هغه څوک چې ښه شراب جوړ کړي، نو دوی د دې شرابو سره داسې اخښلي بخښلي وه. دا دوهمه وجه وه چې یو ور طبیعت میلان ورته کوي، او بیا په پیړیو یو شی د یو چا عادت وي، د یو قوم او د یو منطقې عادت وي، د دې عادت څخه یو ټولنه بیلول د اسانه کار نه دی. په همدې وجه باندې الله تبارک وتعالی دغه شراب په څو مرحلې بند کړل. په یوه قاطع فیصله نه ده کړې چې دوی ته ووایي چې بند کړي شراب نور یې مه څښي، ځکه دا د دوی د پیړیو عادت دی، او دا انساني طبیعت هم محبت ورسره لري د ځینو نشو په وجه باندې. نو دوی به یو دم په یو لوی مشکل کې واقع سوي وای. نو د دې دپاره چې د اسلام مبارک دین د خواخوږۍ دین دی، د مهربانۍ دین دی، د نرمۍ او د لطف دین دی، د ظلم او تشدد او سختۍ دین نه دی. نو ځکه اول ځل الله تبارک وتعالی یو آیت کریمه نازل کی. الله تبارک وتعالی په یو حکمت باندې دې ته یو فکر ورکړي. هغه آیت کریمه کې وفرمایل: ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. الله تبارک وتعالی خلکو ته اعلان وکړي چې تاسو وګورئ، الله تبارک وتعالی د خورما او د انګورو درختي او میوې تاسو ته پیدا کړي دي، ستاسو په واک کې درکړي دي. تاسو دوه کاره ځینې کوئ، یو کار دا چې شراب ځینې جوړوئ، او بل رزق حسن ځینې جوړوئ. رزق حسن دا چې لانده انګورو خورماوي وخوري، وچکي، نور شربتان ځینې جوړ کړي، په دواو کې کار کوي، نور قسم حلویات ځینې جوړ کړي، د دې دپاره کارول کېږي چې دا رزق حسن دی. او نشه هم ځینې جوړوي، شراب هم ځینې جوړوي. الله تبارک وتعالی پټه تنبیه ورکړله چې دا شراب رزق حسن نه دی. ګوري رزق حسن ای جلا راوړي، سکرا جلا ای راوړي. داسې یې وفرمایل: تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. هوښیار صحابه چې وه، نو هغو ټولو سره دا فکر پیدا شو چې الله به فرمایلی وای چې تتخذون منه رزقا حسنا، نو په رزق حسن کې شراب ولې داخل نه کړل؟ دلته د صحابو سره دستي فکر پیدا شو چې په دې کې څه نکته شته. دا ځکه په مابینځ کې یوه بله خبره کوم، بیرته دا موضوع ته راځم چې موضوع د ورکه نشي. اصلا الله تبارک وتعالی په دنیا کې تمام شیان پاک او سپېڅلي پیدا کړي. پر یو شي باندې چې د دنیا چټلي ونه لویږي، فی ذاته هغه شی پاک وي. انسانان چې دنیا ته راسي، د دې انسان فطرت پاک وي، د انسان دماغ پریوللی او د چټلیو څخه خلاص وي. هر دماغ چې د چټلیو او د بدبویو ګدګیو د دنیا د خیرو پیرو څخه خلاص وي، هغه فکر ته طبعا هغه شی ښه خوند ورکوي چې هغه پاک وي، او د هغه شي څخه بد وړي چې هغه کې بدي موجوده وي. په دې شرابو کې خو بدي موجوده ده. لہذا سید الرسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه تر وفاته پورې په شرابو څخه نه ده کړې. په ډېره ځوانۍ کې لا د طبیعت او فطرت د شرابو څخه نفرت کوه، ځکه په دې شرابو کې خو په طبعي شکل باندې، هغه حقیقي شکل باندې ګندګي ستا، بدي ستا. پاک فکر چې د خیرو پیرو او چټلیو څخه خلاص وي، هغه نفرت ځنې کوي. همدا ډول ځینې کبار صحابه، هغوی هم ته شروع څخه، یعنی تر اسلام مخکې او تر اسلام وروسته ټول عمر په شرابو څخه نه ده کړې. د شرابو څخه به طبعا و فطرتا کرکه او نفرت کېدل. د انساني طبیعت داسې دی چې پاک او سپېڅلي د چټلو شیانو څخه بد، او که یو چټل فکر وي، نو پر هغه باندې بیا د حلال او د حرامو فرق نه کېږي. دا د فکر او طبیعت او د دماغ سپېڅلتیا بیا څو مرحلې ده. ځینې هغه مرحلې دي چې هر څومره دماغ چټل سي بیا هم فرق کولی سي. ځینې هغه دي چې په یو حال کې کولی سي، په یو حال کې نه سي کولی. ځینې هغه دي چې هر چټل شي څخه نفرت کوي. نو دلته چې دا تنبیه هم ورکول سوه چې تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، هغه طبعي او فطرتي خبره وه. دستي فورا دا خبره پیدا سوه چې او د دې څخه زما پخوا لا بد کېدله، او دا چې الله تبارک وتعالی یاد کړل، په رزق حسن کې داخل نه کړه، دا یې سپېڅلې روزي او سپېڅلې رزق ونه ګاڼه، جلا شی یې وګاڼه. د څه وخت د تېرېدو وروسته بیا څه صحابه راغله چې دغه مخکې یادونه ما وکړل، او دوی د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، دغه شراب او دغه خمار یا قمار، دا دواړه دوه نقصان خو لري. فانهما مذهبة للعقل او مسلبة للمال. عقل ضایع کوي، شراب مال له منځه وړي، خمار
د دې په اړه موږ ته صحیح جواب راک. الله تبارک وتعالی دا آیات کریمه نازل کړي چې يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. په دې کې ګټې هم د خلکو د پاره سته، په شرابو کې هغه خوند و لذت او یادا چې د انسان د صحت لپاره په ځینو امورو کې مفید دي، او نور تاوانونه هغه یې تر دې ګټو ډېر دي. خمار هم تاوانونه لري هم ګټې لري. ګټه یې دا ده چې ناګهانه او ډېر مال په لاس ورسي. تاوان یې دا دی چې خلک د هغه پاک رزق و روزي ګټلو څخه راګرځي، د کسب کولو سره راګرځي، د تجارت سره راګرځي، د مزدورۍ سره راګرځي، د لټۍ په کار یې اخته کي، د مفت پیسو په کار یې اخته کي، د دنیا نظام به ودرېږي. نو الله تبارک وتعالی د آیات کریمه نازل کی چې په دې کې ګناه هم ستا، ګټه هم ستا، خو ګناه یې لوی، د تاوان یې لوی دی. بیا هم خلکو دا فکر وکړي چې موږ خو ښکاره نه وي منع کړي. دا نه دي راته ویلي چې تاسو شراب مه څښئ، فقط دا اعلان یې راته وکړي چې ګټه او تاوان دواړه پکښې دي، خو تاوان یې ډېر دی. بیا هم خلکو شراب څښل په تدریج باندې بیا دې وپوهول سوه. هغه وخت کې لږ وپوهول سوه، په دې وخت کې ډېر وپوهول سوه. تاسو خبر یاست په دې کې ګناه خامخا سته، ګناه یې تر هغه ګټو ډېره ده، ښکاره نه وه مناسب. د څه وخت تېرېدو وروسته بیا یو بله پیښه وسوه. هغه پیښه دا وه چې عبدالرحمن بن عوف او څه کسان نور صحابه وه، دوی شراب څښلي وو او بیا یې لمونځ کاوه. د دې نشې په وجه باندې په دې آیت کریمه کې یو ځای غلط سوه. سورة کافرون یې په لمانځه کې وایه، د دا آیت کریمه پر ځای باندې چې لا اعبد ما تعبدون، د دې پر ځای باندې یې دا جمله وویل اعبد ما تعبدون. دا پیښه چې وسوه، الله تبارک وتعالی دریم آیت نازل کی او یې فرمایل لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تاسو به لمانځه ته نه نږدې کېږئ چې تاسې نشه یاست. یعنې د لمانځو پر مهال نشه کول، شراب څښل دا حرام دي. دریمه مرحله سوه، د ورځې به خلکو شراب نه څښل، ځکه لمونځونه په ورځ کې متعدد وه، ژر ژر راتلونکي وه، د شپې د خوا به یې څښل. یوه بله پیښه وسوه، هغه پیښه دا وسوه چې یو شپه مېلمستیا سعد بن ابي وقاص جوړه کړې وه. عتبان بن مالک او سعد بن ابي وقاص دا په دې مېلمستیا کې وه. نو په دې مېلمستیا کې دی د خپل دود مطابق شراب وڅښل، شپه وه. بیا یې وروسته دی هغه خپل وطني ترانې، د قومونو د فخر خبرې دا به یې کولې. یوه ترانه یې پکښې وویل چې د مدینې د انصارو حج وه پکښې وه. د هغو څخه یو ځوان راولاړ سو، یو بل صحابي د اوښ په یو جام باندې سخت وویشتی، سر یې ورزخمي کړي. دا پیښه چې وسوه، دوی دواړه راغلله ګرده هغه معروف کسان چې د دین فکر ورسره و او دا موضوع یې مهمه ګڼلې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي او حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه او پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړي. الله تبارک وتعالی د المائده سورت د 5 نمبر آیت څخه په ښکاره ټکو شراب منع کړل او داسې یې وفرمایل یا ایها الذین آمنوا ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب، قمار، ازلام دا ټول پلیتی ده، نجاست دی، قباحت دی، ځان ځینې وساتي، د شیطان کارونه دي، قاطع منع دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي شراب نور قاطع منع دي. په تدریج باندې د څو کلونو په اوږدو کې دا وروستی حکم په مدینه منوره کې نازل شو. روایاتو کې راځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شرابو د منع اعلان وکړي، صحابه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خادمان او داسې امر منونکي وه چې هر چا په کور کې شراب درلوده، که لږ وه که ډېر وه، هغه یې ټول چپه کړل، تر داسې اندازې پورې چې د مدینې منورې په کوڅو کې د شرابو لښتي وبهېدل. څه ډېر وخت به چې باران کېدی لا به هم د دې شرابو اثر، او تر داسې اندازې پورې چې صحابي تللی و په سفر باندې، په تجارت تللی و، خپله ټوله سرمایه په شرابو بنده کړې وه، شراب یې رابار کړي وه. مدینې منورې ته چې دا راورسېدی د شرابو د منع حکم اعلان شو، فوراً یې ټول شراب چپه کړل چې زما ټوله سرمایه ولاړه سي، خو د الله د پیغمبر حکم یې تطبیق سي. صحابه بیا داسې د دین په ټنګان وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو وروسته پر صحابو ډېر ټینګار وکړ چې شراب منع دي. پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي چې د شرابو په وجه باندې پر لسو کسانو باندې د الله لعنت دی. څوک چې شراب څښي او څوک چې ایراني سي، څوک چې خرڅوي او څوک چې جوړوي، څوک چې د چا دپاره راوړي او څوک چې یو بل چا د شراب د څښلو حکم کوي او څوک چې تشویق کوي،
څوک چې تجارت کوي، څوک چې خام مواد راوړي کومک ورسره کوي، پر دې ټولو کسانو د الله لعنت دی. دې ته نو ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر هدایات وفرمایل چې تاسې د شرابو څخه ځان وساتئ. دغه روایت را نقل کړی دی حاکم په 4 جلد صفحه 122 کې چې تاسې د شرابو څخه ځان وساتئ، ځکه شراب دا د ټولو شرونو کلي ده. او بل ځای کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې د شرابو څخه ځان ونه ساتي نو د ټولو شرونو څخه ځان ونه ساتي. دا دغه حدیث مفهوم دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې شراب وڅښي 40 ورځې به نجس وي، کله چې توبه وایستل نو بیرته به پاکیږي، او که بیا وڅښل 40 ورځې به بیا نجس. بل ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پر شراب چښونکي به طینة الخبال وچښل سي. دا یو چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله طینة الخبال څه دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د دوزخیانو د بدن خوله ده او یا د دې د بدن څخه نشتېزل سوي اوبه زیوي دي. دا دي دې ته نو ورته ډېر روایت پکښې راغلي چې پیغمبر علیه السلام یې منع کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې چې ډېر هدایات کړي دي، زموږ د فقه شریفي په قانون کې شراب دا نجاست دی، نجاست غلیظه دی. یو نجاست خفیفه دی، یو نجاست غلیظه. نجاست خفیفه لکه د اوښ، پسه، غوایي، یعنې چې غوښې خوړل کېږي د داسې حیوانانو بولې، دا خفیفه نجاست دی چې د یوې جامې 4مه حصه یا زیاته په چټله سي پرېولل یې لازم دي. که کم وي لمونځ ورسره وکړي جایز دي. او غلیظه نجاست هغه نجاست ته ویل کېږي چې 1 درهم یا زیات پر جامه وي، لمونځ نه دی ورسره روا. نو شراب هغه نجاست دی لکه مرداري، ګندګي چې 1 درهم یا زیات وي، لمونځ نه دی ورسره روا. او شراب چښونکي که چیرې شرعي محکمه ونیسي سزا ورکوي، 10 دورې سزا ورکوي. او شراب چښونکي دپاره وعید دا دی که چیرې شراب چښونکي د نشې په وخت کې طلاق ووایه، طلاق یې واقع دی. سره د دې چې زموږ د فقه شریفي قانون دی چې د یو څوک د عقل په حالت کې نه وي، په هغه حالت کې د ده طلاق نه واقع کېږي، مګر شراب چښونکي ته زجرا دا حکم ورکوي که ولې شراب څښه، طلاق یې واقع دی. که نه نو د لیوني طلاق نه دی واقع. هغه څوک چې بېهوشه وي، هغه څوک چې بېدي وي، هغه څوک چې لیونی وي، هغه څوک چې نابالغ وي، د ولا طلاق نه دی واقع. ځکه یا عقل نسته یا عقل تام نه دی. مګر د شراب چښونکي که څوم عقل ضایع سوی دی د شراب چښلو په وجه باندې، بیا هم دا حکم دته زجرن ورکول کېږي، طلاق یې واقع دی. وعلى كل الحال شراب چښل یوه ستره ګناه ده، یوه ستره ضایعه ده. ډېر نقصانونه فقهاو را نقل کړي، مفسرینو را نقل کړي. تاوان د عقل دی، تاوان د عزت دی، تاوان د مال دی، تاوان د دین دی، تاوان د صحت دی. چې څه تاوانونه په دنیا کې د یو شي څخه پیښیږي هغه په دې شرابو کې شته. تاوان د مال دی، په هره زمانه کې شراب قیمت بها وي، طعام نشوء قیمت لوړ، مال په مصرفیږي. تاوان د صحت دی چې په بدن کې ځینې ناروغي زیږوي. د هغه ترڅنګ یو بله غټه نقصان ادا دی چې کله کله یو څوک د نشې په حالت کې سي د زړه حمله ورباندې راځي. دا نو ډاکټرانو صاحبانو ته ډېر معلومات دي، هغه کسان چې په شفاخانه کې کار کوي. پلانکی سړی یې راوړی و د نشې په حالت کې د زړه حمله ورباندې راغلې او بې حاله سوی. دا کیسې ما د دې اورېدلې. او د هغه ترڅنګ کله کله د نشې په حالت کې د باندې راوځي، په ځان نه پوهېږي، تر بام یې لسي، سر یې مات سي، لاس یې مات سي، پښه یې ماته سي، لښتي ته ولوېږي، موټر یې ووهي. دا قصې خو نو په دنیا کې بیخي ډېرې دي چې کله یو سړی په دریاب کې غرق سي یا یې موټر ووهي، د پولیسو هغه اول چیکینګ د اسپتال د ډاکټرانو دی چې دا یې پلا وګوره د نشې په حالت کې و که جوړ حالت. دا هر څوک چې په دریاب کې د لامبو په وخت کې غرق سي او په اخبار کې یادونه وسي، دا ورسره لیکي چې نوموړی کس بدون دې چې نشه یې کړې و په اوبو کې غرق سو یا د نشې په حالت کې و. دا داسې مشهوره خبره ده. صحت ته په دې لحاظ تاوان دی، دین ته په دې لحاظ باندې تاوان دی چې یو خو دې د الله عز وجل حکم مات کړي، ممکن طلاق یې تر خوله ووځي، ممکن د کفر کلمات یې تر خوله ووځي، او ممکن داسې کلمات یې تر خوله ووځي چې د هغه په وجه باندې دته ستر عذاب ولیکل سي. ممکن خلکو ته ښکنځل وکړي، دوستان ځینې پردي سي، او د دې احتمال شته چې دی د نشې په حالت کې لڅ لپړ راوځي، عزت او حیثیت یې تر پښو لاندې سي. خلک به نفرت ځینې کوي، خلک به کرکه ځینې کوي، عزت والا سړی وي مګر سپک به ښکاري. په هر صورت په شراب کې تمام نقصانات موجود دي، لہذا په شریعت مقدسه کې یې منع شوی. او خمار هم داسې دی. خمار دا د دنیا د ترقي مخه نیسي. په اسلام کې چې هر شی منع شوی دی، د هغه شی په منع کې به حکمت او ګټې موجودې وي. اوس نو که چیرې یو سړی خمار کوي، قرار
خمار ناست د بل چا سره په خمار اختی، نو دا سړی بیا نجاری نه کی، دا سړی بیا خیاطی نه کی، دا سړی بیا مزدوری نه کی، او دا سړی بیا کشت و کرونده نه کی، دا سړی بیا تجارت نه کی. د اسلام د مبارک دین دا حکمت دی چې خلک کارونه وکړي، دنیا ترقی پیدا کړي. اوس نو که خلک په دې خمارو په شرابو باندې اخته سي، د خمار اجازه ورکول سي، نو بیا به خلک څه کوي؟ بیا به خیاطي څوک کوي؟ نجاري به څوک کوي؟ او کشت و کرونده به څوک کوي؟ دا د دنیا چارې چې پر مخ روانې دي دا به څوک مخ ته بیایي؟ نو ځکه هغه هم منع شوی، د هغه منع هم شوی. راځو د دې آیت ترجمه. الله تبارک وتعالی فرمایي: یسألونک عن الخمر والمیسر، دی بستا څخه سوال د شرابو او د خمار په اړه باندې وکړي. قلت ورته ووایه: فیهما اثم کبیر، پدې کې ګناه ده لویه، و منافع للناس، او ګټې دي د خلکو دپاره، و اثمهما اکبر، او ګناه د دوی دواړو تاوان اکبر ډېر لوی دی، من نفعهما تر ګټې د دوی. ویسألونک ماذا ينفقون، په دې ځای کې د صحابو یو بل سوال دی. په شریعت مقدسه کې یو هغه صدقات دي چې هغه ته صدقات فرضیه وایي. لازمه صدقات لکه زکات، سرسایه، اختری، یا د یو مؤمن مسلمان د رایله کېدلو فدیه چې فرض کفایي ده په ځینو حالاتو کې، دا فرضیه صدقات او یو نافله صدقات. د دې فرضي صدقاتو ترڅنګ پر مؤمن مسلمان باندې دا شی هم ستا چې کله کله دغسې هغه صدقات چې الله لازمه نه یې بللې، داسې صدقات خیراتونه وي. صحابه د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړله، عرض یې وکړي چې ای د الله رسوله، هغه صدقات خو به ورکوو چې هغه فرض، اما دغه نافله صدقات دا څونه او څنګه او څه وخت ورکو؟ الله تبارک وتعالی د آیت کریمه نازل کړي او دوی ته یې وفرمایل: ویسألونک ماذا ينفقون، دوی به سوال ستا څخه وکړي چې دوی څه نفقه کړي. قل العفو، ورته هغه زائد او هغه بلابود شي چې در تا زیات وي هغه نفقه. اوس دلته یوه خبره سته، یوه خبره دا ده، یو ښه مال دی، یو زائد مال دی. د دې عامو خلکو دا فکر دی یوه جوړه کالي دی اغوندي هغه مهال چې دی نور نه کوي او نه پیسې په جوړولی سي او نه خپله اغوستل پیدا ورته کوي، نو وایي زه بیا به یو مسکین ته ورکړم. ګورې دا هم زائد مال دی، د ده ضرورت نسته ورته، او هم کمزوری مال دی. اگر چې دا هم یو اندازه ثواب خو لري، مګر الله تبارک وتعالی فرمایي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تر هغه مهاله به تاسو هیڅ کله نیکي ته وصل نسئ تر څو هغه مال صدقه نه کړئ چې تاسو یې ډېر خوښ ګڼئ. یو سړی دی 10 جوړې کالي لري، 6 جوړې د ده خوښې دي، د ده 8 جوړې بیخي بس دي، 5 یې بیخي بس دي، نو دی د دې 8 جوړو یا د دې 10 جوړو څخه 2 جوړې راواخلي، یو مسکین ته ور. زائد مال دی خو محبوب مال دی. یو هغه زائد مال دی چې تا ته په هیڅ نه خرڅیږي او نه هیڅ پیدا درته کوي. یو زائد مال دی خو محبوب مال دی. نو دلته چې الله تبارک وتعالی فرمایي: قل العفو، هغه مال چې ستا تر ضرورت بلابود وو هغه مال صدقه که، هغه به محبوب مال وي. او د دې معنا نو دا نه ده چې هغه مال چې محبوب نه وي هغه به نو ته غورځې نه به صدقه کوې، هغه هم صدقه کوه، خو په دې مال کې ګوره کله کله داسې مال چې ستا ضرورت نه وي ورته او ښه مال وي دا هم صدقه کوه. لہذا د بزرګانو دا قانون او عادت جوړ شوی و، د وتلو بزرګانو، صحابه، تابعین، تبع تابعین، نور سلف، هغوی به زائد شی د ځانه سره نه پرېښوي، یوازې هغه شی به یې پرېښوي چې هغه د ده ضرورت. خو د بزرګانو دا عمل د دې معنا دا نه ده چې یو څوک ضرورت یو شي ته فی الحال نه لري او د نبایدې دپاره یو شی د ځانه سره ساتي، نو دا جایز نه دی. جایز دی. هغه صحابه و خو بیخي لوړه تقوا وه چې دا کار یې کاوه، خو ته هغسې تقوا نسې کولی، خو دغه اندازه ضرور وکړه چې کله کله محبوب مال تر ضرورت بلابود صدقه کوه. یو څه بلابود د نبایدې دپاره ایږده جایز دی، اما خو کله کله صدقه هم ورکوه. او یو بیا هغه ډیر الله والا خلک وه چې هغو به خپل ځان لوږې پرېښاوي او نور ته به مال نفقه کاوي، لکه الله عز وجل چې فرمایي: ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دوی به نور ته خپل ځان دا مخکې کول، مال به یې پر هغو باندې مصرفوي که څه به هم دوی وږي وه. هغه بیا د ځینو صحابو ډېره لوړه د قربانۍ درجه وه چې هغه په عامو خلکو کې نسي کېدلی. خو دلته چې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې تاسو هغه زائد مال داسې هم مه کوئ چې ته ځان وږی پرېږده، اولاد وږی پرېږده، یا د چا نفقه چې پر تا واجب وي لکه اولاد، میرمن، مور و پلار چې د کسب طاقت نه لري، ته هغه وږي پرېږدې، مال
مال صدقه کې یا د چا قرض در باندې، نو تر دې ټولو مخکې به هغه د بندگانو حقوق ورکوي، تر ضرورت به لابد دا شی به ورکوي. الله تبارک وتعالی فرمایي ويسألونك دی بستا څخه سوال وکړي ماذا ينفقون چې شي نفقه کې دي، قلت ورته ووایه العفو هغه زائد دو به لابد. کذلک په دغه ډول باندې یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته الآیات آیاتونه لعل د پاره د دې چې کوم تاسو ته تفکرون تاسو فکر وکړي په دنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې فکر وکړي، نو بیا فتأخذوا بالاصلح لكم فيهما هغه شی چې ګټمن وي ستاسو دپاره په هغه باندې بیا عمل وکړي. دا یو سوال مختصر دی، مختصر سوال او جواب دی، دا بله هم ووایو. د الله د لوري څخه د یتیمانو په اړه ډېر ټینګار وسو چې تاسو د یتیمانو مالو سره ډېر اطاعت کوئ، او څوک چې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري انما یأکلون فی بطونهم نارا دا اصلا اور خوري. وعیدونه پکښې نازل سوه، صحابه ډېر اطاعت کاوه. په کومه کورنۍ کې چې به یتیمان وه دا د یتیمانو مالونه به یې جلا کړل او حتی خوراکه به هم دې ته جلا ورکول، خواړه به یې جلا ور تیار کړل، هغه به نو یتیمانو یو څه وخوړل یو څه به یې پرېښول، چا څه به پاته سو هغه به دوی نه خوړل، دغسې به پراته وه خراب سو. نو مال به د یتیمانو ضایع کېدی، د خپل مال سره هم نه ګډاوئ، د دوی پاته مال یې هم نه خواړئ. نو الله تبارک وتعالی د آیات کریمه نازل کړي. دوی پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله دا د یتیمانو مال ضایع کېږي موږ څنګه وکړو؟ الله عز وجل آیتونه نازل کړل چې دوی به ستاسو څخه د یتیمانو د مالو په اړه پوښتنه وکړي. ته ورته ووایه چې د دوی دپاره اصلاح ښه ده، اصلاح په دې کې چې د دوی مال ستاسو سره ګډ سي، د دوی مال ضایع نه سي، بچت ور وسي، دا د دوی دپاره ښه دی. که چیرې تاسې د دوی مالونه په خپلو مالو ګډ کړي هېڅ پروا نه کوي، الله مفسد او مصلح پېژني چې څوک فساد کوي خیانت کوي د یتیم مال خوري، پر هغه باندې د الله علم شته. تاسې تقوا کوئ، خپل دقیق حساب کوي، بس دومره تکلیف پر ځان مه راولئ چې د دې یو تاسو ته هم تکلیف سي او د دوی مال هم ضایع سي. الله عز وجل فرمایي ویسألونک او دوی به ستا څخه سوال وکړي عن الیتاما د یتیمانو په اړه باندې، قلت ورته ووایه اصلاح لهم خیر اصلاح د دې لپاره خیر، وان تخالطوهم که چیرې د دې مالونه تاسې په خپلو مالو یا د دې خوراکونه په خپلو خوراکو ګډ کړي فاخوانکم ستاسو ورونه دي، والله الله جل جلاله یعلم المفسد علم پر مفسد باندې لري من المصلح د مصلح څخه چې څوک مصلح دي څوک مفسد دي، الله عز وجل دا پیژني. ولو شاء الله که چیرې د الله خوښ سي لاعنتکم تاسو به په سختي کې اچولي وای، الله دا د اساني درته جوړه کړه. ان الله بېشک الله چې دی عزیز حکیم ذات غالب او ذات حکمت لرونکی دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.